وای ته چې په بام باندې ولاړه وي زاله نو تا چاته کتل چاته نه کتل چاته هم نه کتل سړیا ټپه مې وي یاره ها او تا چې څه کوې خره نمو څه کوم اینې مې نه چونه کوم اوه پیاله توبه نو هلته سکول تعظیم کې او دام پکې کې دا وایي تنخواه یې څونه ده تنخواه خو مې شو کوي دوه کم 1 لاک روپۍ ده او خبره دا ده که نه دا پول هم سره بیږي هغه ټایم پکې ځکه دا کومه که نه چې ګراني ده نو دې وایي دا کار ښه ایرس دې لکه زیات دی ایرس مې زیات نه دی یاره د خرچونه خبرې واده دې کړی دي نه چې نه دې کړم دا تپوسونه بیا مه کوه بیا خطي ډېري داسې کار دی که نه بچي حکومت اعلان کړی دی زما په سکول کې ته وي او که نه زه پکې یم که او پکې شاګرد یم خدایه پاکه دا چوپیان جوړ دي شاګردان هم سړی اوس نه پیژني بچی را روانه دي هفته کې چې کوم دي ستاسو امتحان به شروع کېږي که نه نو چې کوم زما شاګردان هغه یو کور به ماته وښیي ټیک ده چې ورشم که نه چې دا پرچې ورکړي او پاس شي څه پته لګي که نه بالکل دا خبره خو یې ټیک ده دا الله دې خیر کړي چې زه به دا چونه کومه ښه دا یې را مارکي په ټیکه غټي دا بیا په ټیکه واخیستې دا ټول ښه چې دا کار مکمل کړم که نه او ټایم به مو شي مزدوري به وشي دا مونږ داسې پکې او لاس راکاږو نه پته یې نه راکړم ځه ښه ده صحیح ده ته څه خوږ یې خدای پاک وایه چونه راوالمه دا څوک وه یمې دومره ښکلې ټوټې دي خو ونه به یې دي څنګه پخوا څومره ښکلی وخت و یو کړ به یې کمره کې واچو د کمره پې ښکلې ښکارېده اوس خو چې کوم دي دی سینګار میز او دی تیز میز او دی چې کوم دي ډبل بیډ دی نو وابه دي چا پلاره یاره نو څه به ویم وګوره سلام علیکم استاد جی وعلیکم سلام جلاله څنګه مستا دواګانې یو زمونږ په سر دی استاد جی مونږ ځان ته دوا ونه کړه هم خبره دا ده که نه هم خور دی که نه غلي څه چغې مه وایه مړه چونډه سمه که داسې کار دی روانه ته کې مې امتحان دی داسې وایه که نه سړیا نو ته به هم راشي شاګردان نشته دی که نه او د امتحان راسره وکړې سکول پرې ښکاري او داسې کار دی که نه چې په وخت راشي ښه امتحان به 9 بجې شروع کېږي انشاءالله په وخت به درشو ځه بس ځه مسله السلام علیکم وعلیکم سلام ودي يا خيري بقى خرجتك بيتولا دینا کوئی اکڑی ماتا کڑی دا توبه خدای توبه وای خدای پاک ملا می ماته شو جنکې سټیمه پوره د مور پلار خدمت وکي د پلار غنې خدمت وکي به په خیر سره واده شي زما مور پلار پکې کوي او کوکې کولې دا خدای دا خراب دی دا ځمکه غواړي او دا ولور غواړي دومره به چاله ورکړې وې بلند خیر به مې ورسره ټولولې خو د خاون کور د خاونې د پلار او مور په ژوند باندې چې ازادګۍ ومه اوس چې رور ته حواله شومه ملا مې ماته شوه خدایه پاکه د پیروزي په کم ځای کې کور جوړ کړی دی پیروزیه روزه موجه دې غر که یو خو چې کوم دی هلکه پیروزیه که کور یې خو روزه او که کور نه نو پیروزیه خدایه پاکه دې خوشه یاره خو استاد جي ما وی کو دا ور مې اغوزه بیا ور دې نه راغورځوم یاره خبرې نه راغلې ما نو څه خبرې راغلي په قلاده خبرې شو کولې نو په قلاده خو چې تا ور ما باورېدې وې که نه نو دربار جوړ کړي دي نو ور به مې نه و شرم ښځې خو چې چا کي باتروم جوړ کړی دی او هغه هم په کوڅه کې نو په قهر اخته شي دا د اجرې دی د اجرې هغه د اجرې د ما که د کور غمبال وکړی ښه نو خبره دا ده که نه چې حکومت اعلان وکړو یاره بس دا خبرې خواته سره مه کوه ولې نو د خدای ظالمان دي اولو غوړي خیر ته کېږو خیر ته دغه پرېږده وایم خبره دا ده که نه حکومت په دې اعلان وکړو بورډ یې غون ما ته حواله کړ او زما په دې هفته کې امتحان دی یاره استاد جي نو سکول څه ویم څه دی وې خو ویې وایه که نه نه ویم استاد جي ویم 10 کاله سکول ته تللی ما او 10 ځله پېر شوې ما نو مور مې راته څه وي وي دماغ دې خرابېږي نو ولې سکول مه وایه بس ټکي وي دماغ خرابېده باقي دې ونه کېدې خبره دا مې کوله که نه حکومت دې پرې دا خبره وکړه امتحان یې غون ما ته حواله کړو یم ستا پاسکول زما کار دی استاد جي یو خبره ته وکړم خبرې خو منه نو زه خو درېیم پیل یم هغه همداسې کار دی که نه هغه شوړه نه ده اته ډېران چپړه هغه هم راځي
بس هغه راځي که نه یو شل ځلې نور هم پېل شم بس راځي انشاءالله یاره منم دې چې زما عزت ته راوستو په سکول کې شاګردان کوم دي ځه الله دې خیر کړي ځه زه بس واځه ښه او زه ورځه ښه څه نه وایم بیا خفه کېږي دره له مڅو کې میرغلي استاد یم انا استادي راځه استادي دا خو ستا خپل کور دی څنګه ښې ښه دی خیر دی شکر دی هسې ګوایي شورې خورې هم څه ځواني دي وایه که نه زه که په ټوپونو ګرځېدې په ټوپونو اوس لاړه شو چې کوم دی ګوایه کجاوه درنه جوړه شوه هغه ټوپونه مې اوس تا ته پرېښي دي استادي زما خپل ګوډه د خندا راپسې مه کوه نه خندا نه کومه خو ته ما پورې خندا کې اخو ځواني وه خود به په ټوپونو ګرځېدم اوس خو لاړمه د شپېتو کالو شومه ګوهر همزولی یم نو اوس خو ټوپونه نه شم غواړې ورکې که د هغه نوم ما څه سپېرلې ویم خبره مې ته دا کوله که نه چې حکومت اعلان وکړو ښه وی دا امتحان چې کوم دی که نه دې پېره زړو د وړو د غونډو نه واده بوړې ما ته واده کړو چا پسې نو ما پسې څنګه راغلې نو تا پسې رالم که نه هغه ورور ته مې دروي چې خور ته وي چې سکول ته راځه سبا پر امتحان دی خانده منو زما ارمانو منځه به لسم پاس کړمه هغه څه خو مې پاس کړی خو نمبر مې کمې راغلی دي یم دې پیره نمبر یې راته کو زما په خپل لاس کار دی بس یې سبا نه بس سکول ته راځې چې پرچیم حل کومه بس یې ویلې بس صحیح ده استادي الله دې خوشحاله کړه زه یم ګینې ځواني راباندې بېراله کږه به روانه یم کږه مه ځه بدې ښکارې خبره مې دا کوله چې نه زما هغه بریتون ور دی چې هله دا خو بس کم ځه صحیح ده زه بس خبره نیمه کې پاتې شوه چې استادان نن سبا تش یو ته پراته دي نور خو یې ټک ونه کړو خدای پاکه پرېشه دې خوالم رانه بېږي او پوزه مې نه ودرېږي وایم خفه په دې مه که دا لکان رانه زه خو په دې بوټ په شرمونو شرمېږم یا الله ته راباندې پردې راواچې الله غدې راله راځئ بچو راځئ استاد جی سلام علیکم وعلیکم السلام کښېنه کښېنه خپل خپل کوشۍ ته کښېنه ښه دا بدرنګ وروسته کښېنه که نه نو دا بدرنګ مخکې کښېنه یاره کښېنه ای بوډاکې کښېنه ښه تنبو مه جوړېږه ولېږه ملا مې خوږېږي الله دې په خپو دړ کړه ها زه وایم زه خوشحاله په دې یم که نه تاسو زما خبره ټولې ومنله او سکول ته راغلې بس امتحان دی ولې که درې پرچې دي دا استاد جي کومې کومې دي دا یو چې کوم دی انګریزانو هغه ژبه ده انګریزي ده یو چې کوم دی ریاضي ده حساب کتاب والا ده که نه او دا درېیم چې کوم دی حجره جومات دی حجره جومات بس ټیک شاو زه ټاپ کوم اسلامیات یادوم نو داسې کار دی که نه پرچې باندې تقسیموم خو نن ګورې سهار وختي راته رنګ شوی و انسپکټر او چې کوم دی که نه هغه سوپرډنټ هغه رنګ کړی وي که چا سمې نقل ګیر کړ نو وایي د درې کال لپاره به امتحان نه بار کوم دا څه شی دي دا چې کوم دی بیا به امتحان نه شي ورکولی الله شابه نو نقل نو لکې ښه دا تیلو دا تیمو دا خو نقل نته زه بس احتیاط کوی دا خو زه دا بوډۍ او د دې ورته پاتې شو او لسمه پاس لږ دا الله به خیر اوس مې پاس کړه صرف شعرونه پکې دي څوک یې ګوري نو موږ لسه راځي نه شعرونه لري وټا یو خبره راياله جوه ګپې شپې به لګو که پټه به کېږي داسې کار وکړه نه چې نه په یو حجره کې سړي ځان سره نوکر کړم داسې کار و چې ما ته حساب کتاب په حواله کړه که نه نو یاره ما داسې کار وکړو که نه چې څنګه د میاشتې راله بیا تنخوا راکوله نو دا توی چې درکولی شو نو ماله به من روپۍ او زر دانې راکولې دا خوله مې خمتا شوه خوله مې خطا شوه زر دانې او من روپۍ به راکولې دا په دې خبره بوغمه دې راوویسته ما ته پته ده چې یو زر روپۍ به درکولي او من دانې به درکولي پرچه کوه یاره ما د حیثیت پته ده او بلبوله خندا ډېره راځي که نه ده یاره استاد جي سمېوې که نه مې دې نه خو بس په اوبو کې بس پرچه کوه یاره ټیټ دی واده اوبو کې دا دې څو لیکنه مړه صحیح سړیا د خیر محمد ټپې مې ولیکله د خدای مسلمانه پټه پوس کې ما دا ځان سره نقل راوړی دا دی ها وایه ما سم راواله ولیکه
نو غزل لیکم غزل نه چې څه دوی لیکل چلیږي د ګلزار عالم غزل بس سوال کوم دا اعلان چې الله زما یار دقه به نو نه غواړم څه اې دلل بچیا څو به مې وشي مله خوري یا خوري لږ سره ولېږه که نه ګینې پیل کېږم بدرنګ خولې ته ګوره صحیح ده شوګیدار ته ووایه که نه دا چې ریسن منجله ته کړې ده نو څه نښل مخل پکې شته خو نه شته دی خو ډېر دی خو دغه ښامار مخې ته ناست دی نو څه وکړم څنګه خیال کوي ګیرم نه کی ما سره شته ما سره شته درکم نه دا وایه لا نقل وایه دا خو پکې تورې جوړ کړي دي نو کم دی نو زما خو مخکې م لسم پیل کړی او که نه ځکه خو په دې سپین سر ډېرې سره ورټېږي ډېر مه خنده دا ګورمې کې سینیر ده ښه بدرنګه ای بوډا ته هم بوډا دې پسې دویم ناستې پاټه کوټه نه دا کمرې مخ ته نیولې بدرنګه ده ویل ټولې ټول رنګ هله اواز یې وکړو ته مې نه ویلې زه چې ځو شابه ناوخته زه چې ځو یم نقل غواړې ونه کې ښه وای ور وړه بې زما په خوا جوړي شو انسپکټر راغی داسې کار دی که نه انسپکشن وال راغله پاسه پاسه چې نقل دې ولې قسم دې نور هم ګورم پټه داسې کار دی دا دوه کسان وګوره پټه پاسه ودرېږه پټه ودرېږه پټه الا اوس یې خوند وکړو ما اوس یې ته ما اخله اوس یې ته ما اخله اوس یې ته اخلي چې مونږ رالو اوس یې ته اخلي سلام علیکم سلام مه کوه او پیته پرېوته یاره وایم ډایرکټر صاحب په خدای به چې په تا به چې ګوره څه حادثه راته پېښه ده کې زه انسپکټر نه یم دا د بورډ چیرمن دی دا دی یا الله غلی کېنه غلی غلی شه دا د دې دا عزت مې ورکو د 2021 افسرانو داسې دا مو لګوي نو دا خو چیرمن لږ او چورمن زیات ښکاري دا څه په ځان غر کې اوس به څلور کال لپاره بار کې تاسو کېنه راځئ کېنه کېنئ وایم چیرمن صاحب دا مخې سره پې لیکلو یعنې چې هم لیکل مه کوه جي ښه کوم دی وګوره د جي که څه مسله ده ګرځم وګاګه ښه به دا چابیچیان یې زموږ پاتې کېنه یروره دا ته څه کې دا ته ووایه سړي سره ګورې څومره سره نشته په ایماندارۍ دا ډوډۍ پرېږده څومره سره نشته که نه سرجیدي یم سرجي ما سره غوسه نشته هېڅ هم نشته جي خدایه دا اوس امتحانګاه ده ننر بچیا وایم چیرمن صاحب سمې بوجې را ډکې کړي دي رابارې کا پر نقلونو پاس کې بوډا باروده اله بار یعنې جي د ده څه سزا شو جي دله به داسې سزا ورکوې که نه 3 کاله به سکول ته نه راځې ښه ویله 3 کال دپاره یې مو باسي جي یم 3 کاله پس خو به دې نه وي تا ته څه ګارنټي ده چې 3 کاله پس به دی غلی شه نو کور کې به دې سپیا کې تپلې نو ستا څه کار و چې اګزام کې ناست دی توبه بوډېګان مې اګزام ته راغلي ته خو هم داسې ښکارې لکه په تیره وړو ته چې خمبیره واچې او داسې وپړسېږي زما دې خور پورې ټوکې مه کوئ ها تاسو خو داسې راغلي دی که چا په دربو کې نیولي غلی ودرېږئ امتحان نه ورکوې دې ویښتو ته دې ورته څه دي ها ډېر نه یېرېږه ما چپ قلت مه کوه نقل ته راواله ته چیرمن صاحب یم قلت نه کنه که پړچ هم وکړي هلکه بس نقل ته ودي خوا یې راوباسه دا توره مو لټوه ډېره ښه چیرمن صاحب شابه شابه هغې یو خبره کوو ګپې شپې په لګوو که نه خو داسې کار دی یو خبره راته وکړه وایه چېرته مخکې خو یې مالشیان سره کار نه یې کړی نه وایم مالشیانو سره مې کار نه یې کړی خو کم از کم سوکانو والا سره مې کار کړی یا دې سره وسوکم دې بوډۍ سره وسوکم خو دې به کېدي به یې سره پیچک کېدلي څه کې اله د کاکا صاحب په کوم ځای کې ږدلو دا نقل نه دی بچي دا د
سرتور بابا تعویز دی راکړه سر باندې مې درد دی ها او دا د حساب او د انګلیس د لیکل په سرتور بابا کې کېږي د خدای بې انصافي دا خو پوره دا دی 29,240 روپۍ پکې لیکلي کښېنه خدایا نشته پیسې رانه پټې نه کې څه کې الا را چیرمن صاحب وی زنانه چې وي دا ویښي په دې به ویړه سي دي په دې زنانه به چیرمن صاحب دا واله دې باندې خو سره لیکلو که سره هم شرمولم ټول نقل دی چیرمن صاحب ټول جیبونه ډک لوړي آرام شه که استاد جي ورته ټکې ښودې نه دي دا خولې مې خو دې به نه راتلل چیرمن صاحب نه رښتیا چیرمن صاحب دا دې کار وکړه که نه چې دا ټول جیل ته بوله یو ما پاس کړه دا ته ووایه چې ستاسو فیصله څه نه دي زما دا فیصله ده که نه دا ټول به زه پیل کوم خبره ته کومه که نه مه پیل کوه زه په تا ډېر خوشحاله کړم خو مې دا راته ووایه چې داسې دي دا هیڅ لمبې والې ما وایي دا هیڅ دونه بدنام و دونه سپک شو چې تی ووالې داسې کاته کښېنه اچھا بچن صاحب ما پاس که د چرګو هګۍ به دله راوړم دا ګو خبرې مه کوه راته تاسو راباسئ جي وایم ټول به پیل کوي خبره واوره جي پیل کوي بیا وایم دا کیمرې لګېدلي دي سلم چرمې نو کېږي که نه کېږي نو وایم کېږي خو بار شه لږ ښه صحیح ده تاسو کار کوئ بېغمه خپل کار شروع کړئ ودرېږه چیرمن صاحب یو خو دونه په منډې دا ته وایې که دا ټوپۍ تلکه هغو نظر یې کمزوري شو د خدای بې انصافه دونه سر یې دی کمزورې دی چیرمن صاحب ټوپۍ سره پېژنه حاجي جي غلی وځه که بس جي حاجي دا واله په دې څه کې دي ستا او چیرمن صاحب ښه دا لا پاتې ما خو دې که نه دا نشته پکې دا ورګه کورم دا به داسې کار وکړه دا واله نه ایله 10 روپۍ نه داسې کار دی په دې باندې تورې چڼې در راوالې او خوله کې ورته واچې به چوپي دي زه به هم دام ښه دی نو چیرمن صاحب لسګون تم لاس کې شرمیم خاصه ټیک ته خو نورې پیسې به خو بیا رالېږي بېغمه شه ښه نورې پیسې به رالېږېږي نو والله چې جیل ته هم بیا بوځم صحیح نه دي نه هېڅ هم نه کېږي نه پیسې به رالېږي په لسګون شابه زه الله دې غرقه کنسان له څنګه تاسو ته پته ولګي چې ستاسو شکر د امتحان په خیر خیریت سره وشو بېګا مې شکر ټولې پرچې وکتې نو که ستا اجازه چې یو ډېر ته درکړم نه که ستا اجازه چې دا پرچې ورته وورومه ښه ده صحیح ده نو داسې کار دی دا نتیجه به زه اورم درته نو لومبي چې کوم دي دا جلالو اوربینالو ورسره خوا کې ټینالو دا دواړه پاس دي یا خو ته وپړه کوې دواړه پاس یې تاسو په 1100 کې تا 900 اخیستي تا 950 دا خدای دې خوشحاله که خوري په خوله لاس کېږده وایم خور مې مبارکي راکړه بس خیر دی مه کارئ څه به ووایم خو ګولې ګورې ګوټانې مې ټوک ټوک کوي غم مه کوه انشاءالله زما په کار کې به ستا کار نه وي دا کار دی چې ته پیل یې ما ته چا چیټینګ کړې خوله بنده که بدرنګه لاخو غم مه کوه نقل مه کوه پیروزي ورپسې سوځېدلې دا چې کوم دی په 1100 کې زر واخلي مبارکه داسې کار دی که نه خوشحاله شي د دې نتیجه به ورته واورمه ستا پرچه چې کوم دی غیبه ده کله په دغه کې روان دی که نه هېڅ کې هم نه دا په خپل هم غیب دی نه اخوا دی نه دې خوا بدرنګې ته څه چغې وې ښه ده بچه غلی بوډو شرمېده نه بوډ ټاپ شو ودرېږه شوړي په 1100 کې 1200 واخیستي نمبر یې ونه زغملي